خدای سره د هر سړي عشق حقیقی پکار په دې کائنات کې کستا خوښ وي نو هغه دې صرف د خدای ذات خوښ صرف او یا دې خوښ وي نو هغه دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ وي ولې دې خوښ وي ځکه چې دغه محمد عربي دی چې چا تا د پاره رهنمایي د داسې ښایسته معشوقې کړې ده نو پیغمبر دا د الله او د هغه د مخلوق په منځ کې رهبار وي قاصد وي پیغمبر معنام دا ده پیغمبر ته پیغمبر وایي ځکه چا د الله او د هغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي د الله لار ورته ښیي تاسو وګورئ رحمان بابا یو شعر دی چې لهبت رهبار پختلین شما لهبت رهبار پختلین شما خدای د سبي ویلی وی رهبار تا د محبوب د روب د وجه زه د هغه رهبر نه پوښتنه هم نشم کولی اسې نه چې څه خطرناکه خبره ورته نه اوس لهبت رهبار دا ذوقي شی دی زما عزیزان ایمانی درته هم خفه کېږئ ما تاسو او مونږ پې پوهېږو نه رهبار او بیا د عاشق او د محبوب په منځ کې او بیا د هغې روب دا ذوقي څیزونه دي په دې خبره واورئ مونږ نه پوهېږو مونږ وختي خلق یو ها کو والا لکه دا مازیګر ټیم کې د هلکان کونتر یې لوزئ که نه جي نو د هلکانو ته ګورئ داسو ها کو ها کو ها کو تر هغې الوزئ چې تر څو یې پردی کونتره پې نیولي ني نو پردی کونتره پې ونیسي ولي بیا خرڅه کړي هلکه یو هلک ته ما چې ته دا کونترې ولې ساتي بیخ وی جي دا هم تجارت دی نو زه دا پوه نه وم چې کونترې څه تجارت دی خو ساتي او دانې ورکوې پیسې پې خورئ هسې فضول ما ته وی نه جي دا مازدیګر کې چې مونږ الوزو که نه نو دا پې دا نورې کونترې هغې ملوزولي مونږ ملوزولي نو د هغې کونتره زمونږ په دې سیل کې چې راشي او کینی جال پې واچو ویني سوا سبا له بیا خرڅه وی دا زمونږ تجارت او دا رامیانو مال ما دا ما وی چې دا خو هسې څه فضول کار دی دا هم قمقل نه دي نو په باب د دنیا کې عزیزانو مونږ قمقل نه یو مونږ ډېر هوښیار دنیا چې په څه ګټلې کېږي او په کم شي حاصلېږي چل چې مونږ له څومره راځي دومره بل چاله نه وایي خو خبره د دین ده چې په میدان د دین کې بیا مونږ له چل نه راځي مونږ نه پوهېږو والله العظیم خدای گواه دی چې په دې بیا مونږ نه پوهېږو زه پې نه پوهېږم هسې هاکو والا زه مې مازدیګر کې کونتر ولوزولو والا پوهېږو نه نو هسې مې دا عرض کولو چې رهبار هغه قاصد ته ویلی شي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې خبر وړي راوړي نو عاشق وایي چې د هیبت رهبار پوښتلی نشم له هیبت رهبار پوښتلی نشم خدای زده څه به یې ویلي وي رهبار ته بیا د رهبار په وجې وصال وشي محبوب سره وصال وشي بیا د محبوب دومره رعب وي د عاشق په زړه کې چې بیا ورته کتی نشي کتی نشي ورته
وی ماوی مخبی سرگندو وینم یارا خدای را پیخ جدائی کڑا پا وصلت کی ورسره ناستی ما ورته کته نشي دغه وجه تاسو ذخیره حدیث وګورئ د پیغمبر تمام ادا چه دا بناوٹ لاسونه خپې سترګې غاښونه شونډې ویښته قد قامت دا د کبار صحابو نه نقل نه دی کبار صحابه معنا مشران صحابه دا کردار ټول د صغار صحابو نه نقل دی کبار صحابو د سردار کونین نرستو قسم بخورو چې کوم تاسو کوی چې د حضور رنگ مبارک څنګه یا شونډې څنګه وي یا غاښونه څنګه والله کوم ولی ور سره بناستو مونږ ورته چرې کتلی نه دي نو نم کتی شو په منبر به او دا تاسو ټول ما ته ګورئ او زه څه شی نه یم ټول ګورئ پیغمبر به چې په منبر ولاړو د کم صحابي سر به اوچت نه و ټولو به ځمکې ته کړ دا جرأت چا نه شو کولی چې هغه ته وګوري دا د چا مجال نه و په وصلت کې جدا و تاسو خیال راکړئ نو عرض مې دا و چې یو ورځ یو غلام دی او نوی مسلمان شوی دی چرته ورته کتلی چې کتلی دی په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چول رانجا چول سنت دی د 200 مرضونو علاج دی شات د 200 مرضونو علاج دی پیغمبر ویلی رانجا درې سلایان یو سترګه کې درې بل کې شروع هم د خاینه کېو ختمه به په خای سترګې او زمونږ زمانہ کې رانجه خو څوک چینا کچاوا چول دا داسې مردار خلق دی ور پوری خان دی نن خو دی عام طور بعضی مليانو عادتي رانجه چول ډېر یاشي نه مولا ګورې نه چې دا چټاکې رانجار وخت پسترګو کې چول خان دی ورپور سردار کونین با بلانا غ رانجا چول بلانا یو خاص سترګې داسې وي او یو رانجاو تور جبا غست دا او تور پټکې په سر ده نوې مسلمان دی غلام هغه چرته ورته کتلی لکه حدیث کې راځي د پیغمبر مجلس لګېدل او یو نو مسلم راغی مجلس کې کېناستو متیازه ورغی چې متیازه ورغی نو جمعات کې متیازه وکړي غالبا حضرت عمر فاروق ورپسې را پاسېدو چې اوس ته دا سر غوس کوم دا دې څوک حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما پرې دې چې متیازه وکړي متیازه وکړي بیا راغی مجلس کې علماء لیکي چې دا د دې صحابي د ناپوهي وجه د تدا پته نه و چې جمعات کې متیازې نه دي کول پکار علماء محققین وایي چې نه خبره دا نه و چې دته پته نه و چې په جمعات کې متیازې کول منع دي خبره دا نه و خبره دا و چې دې سړي زړه کې یو سوچ راغی
چې د پیغمبر بیانم جاری دی، بیان جاری دی. اول ته مال متیاز رالی، کباروزم او متیاز کوم دا بیان را نفوت کیږي، او کنوزم متیازو تنگ کړه ما نو دا متیازی جماعت کیو کا دا جماعت بیام پاکې دیشي، او کدا بیان در نتیر شو د دې تدارک بیان شي کېده. د پیغمبر بیان قدر نتیر شو د دې تدارک بیان شي کېده. دا وجه و چې هغه جماعت کی متیازی وکي او بیان د پیغمبر فوت نو. عزیزانو د دې داسې مثال دی لکه د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب جماعتونو کې دا الکان وي، نو دوی اعلانو کې چې رونو زایمه بیان بکی. ا بیان کې څه صرف پاغه کتاب کې حدیث دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نور اسم حدیث. نو تاسو دې ځان ته ګورئ چې هر یو کېړه یلی او ټک لاندې، هر یو کېړه یلی د نسوارو ډبیر اوچته یو باروز کینی نه، بس خپل دو سلور لکان چی اکینی بیان ووري او د جماعت مقتدیان چې ټول ته باروز الکه څله بارو وته الته چرته خرسره وای کلاو کوي کپکور دې سیلاب راغې ظالم خو یو منټ کې نه کنه، یو منټ کې نه د پیغمبر حدیث بیانېږي، حدیث بیانېږي. وای په ایمان چې قیامت ورځ به شفاعت کبرا د جناب محمد رسول الله لوی شپارس کون کې به زمونږ د خدای په مخ کې هغه وي، او مونږ ورمخ کې شو چې جی وای بخا تاغه چې زما حدیث به شروع شو یو ملت به ورته نه کېناست، تم عثمانه د شفاعت تمک مونږ به شفاعت کې د دې خلقو به شفاعت کې. عزیزانو حدیث او قرآن دا د محبوب کلام، او د محبوب کلام چې د عاشق په سینه 24 غنټه پروت نو، او د تصور د بل شي وو، نو خدای نه د جنت تمام کوا او رسول الله نه د شفاعت تمام. کلامونه د بل شي او د بل چا به څه خبري او د بل چا به څه تقریری، زما به څه خبري، زما د ذات د بل چا به څه تقریر. تاسو وګورئ زمونږ د ملک د ضیاء الحق صاحب تقریری دنیا ورته وګورئ چې خدای چې څه نوې اعلان وکړ، نوې اعلان څه وکړ، خو یا به وړه ګرانې یا به چینی ګرانې، د خدای کور روان کبل څه خواغله ورزي ده. ورپسې دا بل چیرړه وزیر اعظم چې ده داغه بیان ته بس په ریډیو کې او په ټلویزیون کې ورته نه اغناستي چې وزیر اعظم صاحب تقریر بل املا څوک را مور لا وړه ده چې هغه به تقریر کوي یا داغه به خبري. د دنیا د صدر یا د وزیر اعظم تقریر خو بدایي چې په دې تمه به چې چرته ویکنسي راوتی چې نوکری راته برابر شي، نو ویکنسو تمه مکوي د ملک بیړه تباہ ده، یا به چرته ارزانی عام د ملک بیړه تباہ ده. خبره دا هغه ذات کوه چې هغه کور درته آباد کی چې کم کور به ابدالآباد د پاره تا سره ابدالآباد، او هغه د جنت کور دی. اب صرف د خدای او د رسول تقریر تا په وګي خودو او په هغه لار د روانېدو نبات کیږي کینی مونږ تبایو زمونږ بیړی غر کدا خدای پراسته په منبر د پیغمبر ناستم چې د جنت بوی سره و نګورو بوی. مونږ ژوند فراډ دی، زمونږ ژوند دوکه ده، زمونږ ژوند بېمانی ده، زمونږ ژوند منافقت دی، مونږ بیړی غر کدا. عزیزانو بل
اوس مصیبت بل دی کنه، مصیبت دا دی چې من قرآن من حیث القرآن بحیثیت قانون او بحیثیت کلام الله پیجندل نه دی، حدیث من حیث الحدیث بحیثیت کلام د پیغمبرانو پیجندل نه دی. خبره د هغه چا سړی له خوند ورکوي چې وړاندې د هغه شخصیت پیجندلې وي. په دومره خبره خو به پوهېږئ ماماګانو تاسو، یو خو د مخکې صف کې ټول بوډاګان کېنئ او زما په خبره نه پوهېږي، په دې زه ډېر خفه یم. نه دا خو خیر خدای م خوشحال لره چې زما د مخ ته ګورئ او زما مخ کې کار نه دی، کار په خبره پوهېدو کې هسې سر خوځوئ ما، کار په خبره پوهېدو کې دی چې وقت د قرآن د کم قوم پړه کې نه و. نن د پاکستان تمام قوم چې د مسلمانۍ دعوه کوي او د ټول ملک یو आवाज نه چې د دې ملک قانون چې تر څو پورې قرآن شوی نه نو مونږ په دې ملک کې د هر شي بایکاټ دی، درج د سملو له نزو، وزیران اعلانو کی چې دفترو ته نزو، افسران اعلانو کی چې نوکرو ته نزو. تاسو وګورئ نن د کلرکانو هړتال دی، هلکه څه چل دی؟ تنخواه کم. نن د لارو هړتال دی، هلکه څه چل دی؟ ریټ کم دی. نن د پلانو هړتال دی، څه چل دی؟ دا هړتال په ټول پاکستان کې ما غوږونو ته رانغی چې نن ټول پاکستان مفلوج دی چې تر څو د پیرنګي قانون د عدالت نه لرې شوی نه تر هغې پورې به قلم ته نه لاس کوئ او نه به چې دی د دفتر په دروازه خپک دی. تاسې چا کړي دي تر اوسه؟ مونږ څه کوو؟ مونږ مولیان هم راپاڅي هلکه ده نه نه خدای به یې ښه کي، خدای به یې ښه کي، خدای به رو رو به کېږي نو داسې یکدم چرته کې انا لله. کور وران شو، خلق مړ شو، بیړي غرقه شوه، قبرونو کې خپې ځوړندي، رو رو دینه پس به ته رو رو 40 کاله و چې دا ملک په دې دوکه ساتلی کی. بارد کالا وہی اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. خدا پوئے گا او حکمران طبقہ پوئے گا، خدا پوئے گا او اگا خلق پوئے گا چت چا پلاس کے دا نظام دے او نیرا ولی. تاسو ته صرف دومره عرض دی چې زړه د خدای د مینې کور کول پکار، زړه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې کور کول پکار دی. نور ټولې مینې بس دا زمونږ دوستانه آشنایه تعلقات دا ټول بکواس، دا ټول دوکه ده چې مونږ د نفس پکې پراته یو. دوست څه ته وایي؟ دا دوستان پھول کھلاریں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی، پھول کھلاریں گے لاحد میں جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. زماغه دوستان چې زمړه شمه مال به قبر کې د ګلونو صادره وغوړی، ا دوستان می چراله نو په ما خاور او کانی راواچ او بیا د پاکستان ریګمال کړي دوستان دي چراشي لاره به د قبر نه ولاړی سپېګمو ته به رومال نیولې څوک مړ دی لکه دا یاره دي دا زما ډېر جانی دوست هیڅ خدای بیړی تبا کا راشه قبر ته ور ټوب کې ولنه قبر ته ور ټوب که چې ما ور سره خخ کړي
خدای قسم دوستانی داسې شي یو جنازه کې هم یو الک را منډه کړ چې را منډه کړ غړپ لاندې ټوپ چې ټوپې کو خخت را داسې کړو لاړو مړی صاحب ماتل مولانا صاحب کا آیا دې پکاري پاسو خېجو که خپل آیا دې پکاري لکه دنیا کې ما باندې یو منټ دنه بغیر نه تیرې دو د مرګ نه وروسته به دی راته په دې توره تیاره کې یوازې سملوي والله کې پرې 4 غنټې مړی لیټ کړو چې بیا خلقو پړی پکې واچول او خپې او لاسونه ولا وتړل او رای وستو 2 میاشتې په کور کې بیا تړلې داسې مونږ به داسې یا زمونږ د زمانه دوستی او تعلق داسې بلانه مړ ها بجلیګر مولا وای مړ شو یاره ښه خبرې به کولې لاړو بیرخه وته تاسو پوه شئ دا مونږ د ګډې رونی ورچا پسې به نارې وو هارون رشید زمانہ وا یو وینځي ور سره وعده کړی و چې سباش پهله برازم رانلا چرانلا نه توبه استغفار سخذ او خاوند د خزه نامه غادره وا غادره ورته الخزه کزه مرشم والله تببل میړو کې دا غوړل سړی خدای راستی کوي ویل اعتبار می در باندې نشته ویل تبه وګور سموده پس سړی مړ شو خو چې مړ شو خزه بل میړو کال 2 پسې بل میړو اوس خو کال 2 تم څوک نه ګوري میړې لا بیمار پروتي دي ځان لبل خوخ کړی دا تاسو مونږه چې را بربندې کړې او دا چوبرې په دې سرکونو باندې ګرځي میړې لا په سر کې درد نه دی ځان لبل خوخ کړی چې خدای کله به مرداریږي چې زدغه وکړه اوس یو بل شی درته حکومت راو باسي مبارکم شه او ډېر ډېر مبارک شه دا سه ټي وي در ترا ایجاد کړه چې بیک وخت به د ټولي دنیا د ټي وي سټیشنونو ته پکې کتهش بیک وخت او د امریکای بلو پرنٹ فلمونه بم پکې په خبر کې ګور نو چارا ته پرون وی چې خو ټي وي ډېر ګران دی په 60-70 هزار روپۍ دی ما وی کدا په 10,000 ټي وي نن بیانو مغسته ده موچیانو مغسته ده چې خر چلی قسم په خدای وی مغسته دا غدستان طلاق بچی چې دا ټول ورځ خر چلی او خر پسې چوکر اغستی دا د سور زامنو دوی مغسته نو که خر چلولو والا په 10,000 ټلویزیون اغسته شو نن بیان چې کورونه وران دي په دې هر په شکال کې روټه تپی لاندې دوی په 10,000 اغستی دي نو پاکستان کې لکپتیان او زرپتیان په 70-60 هزار نشي اغسته کتا سوا نغستی راتلو سره به وګوري او بیا زیاولک د خدای ژوندې لري چړم به راشي 70,000 قیمت به چې د ژوندې ل 100,000 لبراشي ځکه چې وی سی آر نه کسٹم ډیوټي چاته کړه چې څوک ته محروم پاتې نشي د ملک ل وی سی آر ډیر ضروری د مړو په کپنو دیم کسٹم چرته دوبای نه عربو نه دا غریبان راځي خزو بچولې جامې راغستی په کسٹم ورته پړانګان کینول کراچۍ او پنډای او پیښور پړانګان ناشتي شرمخان ولار دیو سیو پرانی ځای بکسی پرانی دی لیکي 3,000 روپے کسٹم 4,000 روپے لکه بچوله می جماعت مخکې کړ لسته کاله مزدوری کړي بچوله کپن راوړی پاغي ورته کسٹم لګی او په وی سی آر دوی کسٹم چت کو
د شریعت بل والاو نه تپوسو کوي کنه چې شریعت بلم پیش کړی دی دا بل وګورئ دا د امیر المؤمنین نه تپوسو کا چې تا وی سی آر نه کسٹم ولی اوچت کو وی سی آر نه د کسٹم ډیوټي ولی لري دا دسه مبارک شه دی نو ان قریب به وګورئ ان شاء الله العزیز چې دا ملک به ډم وی ډم زمون خزي به ډمی وی زمون لونه به ډمی وی زمون زامن به ډمانی او مونږ بس پینګری دبلې ماری تاسو کې چا به سورنه راغستې چا به شپېلې راغستې چا به خېټه پورې دبلې تړلې مونږ به ډمان یو ډمان ستاد ملک رفتار داسې روان دی پوزیشن داسې روان دی نو اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چې پلار دبلې غږی نو که بچی ورته غړیږي بچی مشرموا او مې ملامت کاوه مونږ به ډمان مونږ مذهب کې یو مسله ده څوک مونږ نه کوي جنازه مکوي څوک دای جنازه مکوي وای په ایمان چې تر اوسه د چا په جنازه دا لګوله جوړه شوې ده چې لکه د مونږ نه کولو جنازه نه کوي دا شوې ده دا مولیانو دا لګوله جوړه کړي سقاط شتاو نشتا او الواشتاو نشتا لکه کورم د سټي وران شه دا وای چې د دې پلیتې د بچی جنازه کیږي او کنه کیږي دا خو پلیتو مردارو حرام خورو بېمانو یو موس چې سړی ونه کې د امام شافعي مذهب دی چې کافر دی دا تپوس چاونه کو پادیرا خو الواشتاو نشتا غوړیشتاو نشتا کیرشتاو نشتا سخاتشتاو نشتا هم دغه سخات ته دلې پټ ورکا ټولو نه مخکې تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو زمونږ ملک نه دا شی جوړیږي لګیا دی او زمونږ نور واس کې څه دي سیوا د چغو وای اچھا ما ته ډاکټر وای جمعه چې 13 شي ټلیفون راته وږي چې پرون جمعه کې څه چالو مال غږ مې نه دی کړ څه چل کې اوس نو بهرحال عزیزانو عرض داو چې زړه د خدای کور کوي زړه د خدای د مینې کور کوي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کور کوي که د ژوند نه رستو ژوند خکول غواړي دغه دوه مینې دي چې په دې بخلاصېږي او که دا دوه مینې دي چې دا دی واورېده چې دا خبره خدای کړې ده په قرآن کې او فوراً ورته سرنګون نشویم والله که جنت وګوري یا دا دی واورېده چې دا خبره پیغمبر کړې ده په حدیث کې او فوراً ورته سرنګون نشوي والله که د جنت بوی وګوري نو ما درته ویلې ونه سا غونډه نو مسلم پیغمبر ته داسې چرته کتلی سترګو کې رانجه تورا جوبا تور پټکه نو حضور ترا پاسه دو ورته وی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بالا کر دی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو کر دی وے محبوبا د بدو د پاسه د بل بدرا سره وکړه یو خدای اساس سترګې تورې وی اولاد پکې نن رانجم چولې دي پیغمبر سیدی سره ولګ چې واقعي ستاسو کې زما ډېر لوی تر عزیزانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نومې صحابه ناستي وبنشتا زنګل علی وبرا پیدا کا علی د غرنا خپلالو چې ګوري یو چینه ده او یو حبشي په ولار د مشک ډکای لګیا ده حبشي حبش ډیر تور قوم دی او ډیر تور مکه معظمه کې حبش حج لراځي چې وی ګوري د شپې او به یریږي د سیمنډه به وای داسې تور
حضرت علی هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لږ مال راکه زما محبوب اوبه غوښتي بیا درته راوړم. هغه ورته یو طرف ته شه. هغه لږ سات لا یو طرف ته شه. بس حضرت علی دې ځای نه ونیو هغه حبشي او مشک ته واغست او بونه ډک کو ورته دلته کېنه. صحابه ته اوبه راوړې حبشي ورسره راغی. چراغ او یا اتیا صحابه دي ټول او د سنن په وکړه ویم سکله پیغمبر داغه مش په خله باندې داسې ګوتی خوي او بتی راتوي د ټولو صحابه اوس کله او داس بیا چې مش کوم ما سره حبشي ته وی چې اسې د غوسه کوله خدای بنده د خپل امانت دی اوس واله هغه چوکته چې داسې نه چي رمن هذا تسوق هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمد محمد داده یا داده لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته پته نه و ما اوریدلی دا محمد چې ایمان راوړو حبشي خو ډېر تور حضور جبا اغوسته و حبشي ته وی دی خراش چې دی خو راوستو نو هغه جبا داسې کړو حبشي سینې سره ملاو کو او جبا په د پاسه داسې واچو ډېر ساتي سینې سره نیولې خو چې جبا ته لری کړه بیا هغه حبشي د سورلسمې سپوږمۍ غوندې پړته ده. دا پنجاب یو عالم دی او ولی بنا پڑکے دے بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑ راتو سونا لنگ جانا. اگر بے رنگ فطری پیدا شوے تور د پیغمبر سینې سره لګې دو باندې د سورلسمې سپوږمۍ باندې پړته. تاسو خیال راکړئ نو عرض مې داو چې بلا څوک خسته به په دنیا کې چې تبه په مین شي سوا د خدای نه او بلا څوک خسته دنیا کې چې تبه په مین شي سوا د محمد رسول الله. نو هر کله خسته چې هم دغه دو دي نو د خسته او خبرې هم خسته یې کوي قبل صحیح او دې پورې یو خبره یو مرید روان دی حج پیر تا پختنه لا ورغه پیران زمونږ ملک مس ډېر زیات پیری آسان کار دی خو کوټنۍ کې کیناو لپټه په سر کو یو دودري بڑی سی پیدا کوي راشي دا حضرت د شپې اندام پروتي نو بس ته ګوره چې څومره دنیا درته راځي مولا توب ګران دی د خدای توبه مې دي پیری خو آسان کار دی خو که څوک غلا لذي او درغه دعا راته وکړي چې غلا یا الله ته کامیاب که څوک زنا پسې دي چې دعا کوي یا الله ته کامیاب دا خو آسان کار دی. پیر لراغه حضرت حج تزم وی حج ته خو زه خو چې مدینه ته لاړ شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه باندې زما سلام وایا ما نوم والا او ورته چې فلان ابن فلان پتا سلام دا مرید چې تله مدینه کې دا چلے کړي د روزې نه ورته आवाज شوه دي چې هغه بدعتي پیر ته زما سلام وایا. دا واقع مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه په خپل مواعظو کې مرید راغه پیر سے برتل زما سلام دے رسول وی چې جی سلام میں رسول او आवाज وشو چې زما سلام ورته پیر ورته نه چې کوم الفاظ دی اوریدل یا غراته وایا ابل ټکه ور سره پرې دی ویجیم داسې ویل حال وایا ورته روزین आवाज وشو
چې هغه بدعتي پیر ته دې زما سلام هم ووایه. دا پیر داسې لړه شو اسمان ته په ځمکه راوغورځېد او وی چې بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز بدل بلال شکر خارا. بدم گفتی و خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز بدل بلال شکر خارا. و بچیان خدای دې تعالی ډېر لوی جزای خیر درکړي. نو مرید ورته پیر صاحب بدعتي خدا درته پیغمبر خیری کړي دي نو ته څنګه په خوشحال شو؟ ورته و بچیا په خدای مې دې قسمی د خسته شوندو سره تریخ جواب ډېر مزه کوي. نن سال جوړ دې زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت زرخانه سره 15 پیران دي. زمونږ د بالا ماڼه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره ای څه چل دی خزو بل د 15 پیرانو چوری مې باندې لیوا چوری مې باندې لیوا. نو دا 15 پیرانو لاینه دمانو تاسو د پلار قبر ته بډم بوزي پیمانو وای وته پتانا کو سټکورې شي چې تانا کې دي او خراب بیړه دی غر کشه. نو 15 پیران دمانو چې ته ول دمان بوزي بیا به جاروګانې یوس نو داغه داونه وګوره د جاروګانو ډکی جارو به لړکی چې لړا به چې جارون خدای مبارک شه مبارک شه مبارک ولې وای جارو التون خطا زوی بدیوش. دا شرکیات زمونږ د غریبو په خزو کې راشي. مونږ سره زیارت ته سید حسن پیر ورته زنګوګانې پکې پرتی پیسو د پاره زنګول ټیلور کی کانه داسې ورلړکی و چې ورلړک چې کانه زنګو کې پر مبارک شه مبارک شه زنګو کې کانه پر ته زوی بدیوش. دا شرکیات خزا داغه یا کور دی او یا ګور دی بلا ضرورت مړی ژوندۍ مور پلار وغیرہ دین سیوا خزا چې د کوره بهر شو په میړو په دې ترغه لعنت وریږي چې ترسو واپس کوړه نه راغی. ترغه دا قانون دی. ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کړې ما یو منټ کې تاسو یو اته ورځي دا سترګې چې قطب پسویل دي د کرسۍ مال راکړي اته ورځي اعلان به وکم چې چا ښځه ولیده بار وی تختوي. چې اعلان وشي په ملک چې بهر چا ښځه ولیده وی تختوي که یوه رانه راووته په دې مخ مې تو کوي راوبوسي یو په دې کې اسمبلی کې بل پاش اسمبلی په دغه اسمبلی زه ګړینګ نه سونو کوم پوزه داس بل پاس کړو کنه چې ډزې بند دي په ودونو کې به ډزې نه کېږي. راشي څومره دنیا د وډونو په ډزه مړه شوه. اوس زه راتلم مو یارېدم هلته ستاسو دې ځای کې لاره ولاړ وی ټک 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 ایو پکې داسې بلا غوندې راکوشم ما ویړېدم چې جمال په ما را منډه نه کړي ټک 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 دلته تکړې راځئ چې ټکا ځای ته بوزم ته د خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوزم د سن 65 جنګ هم یاد شي یادم شي او خپلې منډې مو یادې شي که نه. دارو د پاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو او شیخو سورج پس میں چوری نے مال کدھر گیا ہے ویل سوات مال سوات اچ کہہ کرنے ویلی تھے چاٹیاں وستیاں چاٹیاں اور لوئی بم پر لنڈائی را غرزے دلے ہو کنا ویل چاٹائی را وریگی بیڑا سوات تا تختے دلے ہو دا یو چاٹائی چھ دسی دا بارا نو گو رہے اور روانی کنا تاسو بدا خپلی منڈے ہو گو رہے دا تاسو دا ٹوپا کے خدا غیل دی چھ دا سوری دی دیو مسیزی دیو تا ما دا پارا پڑانگے ہو تا دا پارا پڑانگے مو
ته زما مورچوله او زستا مورچوله او ته زما برجوله او زستا برجوله لری شي او لری شي او رمضان ته شي هغه ورځ بالا مړه کې او دوان ختی ولې ما پرېږدي مالکان ته لری کمال پرېږدي تاسو پرېږدي خو چې یو 15 سکان سره یو بلوال دواړه یا خودري مال شابه کن نو یو ماته وی تھک گیا وہاں تاسو غل راغی نو دا تاسو چې تکړه دا یو بلم نیسی او کسرم پیخ وی کن میدان کې ته به وګورې بیا د خپل توره خدای ته ګورې ټوپک دې د پاره نه دي چې تما ولا او زتاو ټوپک دې د پاره نه دي چې زما قرآن او زستا قرآن ټوپک دې نه دي چې ته زما بچیول او زستا بچیول ټوپک دې لدی چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي او زما ټوپک بم داغه د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي ستاو زما پسینو چلیدو د پاره زمون ټوپک نه دي او نه زمون کارتوسونه دي نه زمون کلاشن کوپی او د کلاشن کوپ دغه اریو راځي ماته یره کلاشن کوپ مال وزیر داخله کې اسلام خټک ویسه چل دی ور سره نشته مال زما هیڅ نشته دی حکومت سره زما هیڅ چل نشته دا حکومت ما منل نه دی والله کې بیا منم والله کې بیا منم والله کې بیا منم سلوخ کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلې آبادو د سړی زوی نه د مفتی محمود تر حکومت پورې لس میاشتې داغه حکومتو عام نو منلې ملزبه د پاکستان حکومت اعلی منم چې په کوم ورځ په پاکستان کې د شری نظام اعلان تاسو دوا پکار ده په جیلونو را باندې صرفې نه دي کړي په جرمانو را باندې صرفې نه دي کړي خو چې چا ز په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولم خدای مړ کو ما جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلی قوانینو سره ختیو لاړو تور خاور لمه ورسول ورپسې یحیی خان نیولم مارشل لا کې 3,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولم لاړو تور خاور لمه ورسول بوټو خان ونیوما ام تور خاور لاړو دا بل او خيار دیم کېونی وم دیم مرداری نو پجیلونو والله کا صرفی کړی دی او نه تیریږم ایمان مې ده او د پاکستان ځان دوست غنم د پاکستان د قوم ځان دوست غنم د ملت ځان دوست غنم چې پاکستان به اعلی پاکستان شي اوس پلیتستان دی اوس دې ته پاکستان ویلم خلای ماتشا اوس پلیتستان دی دا به اعلی پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لری شي او د دې قانون د جناب محمد رسول نعره تکبیر په مکه کې ما تاسو کو چې دلته عدالتونه ما ته وایي چې مافي هنا عدالت مافي دلته عدالتونه کوم مجسټریټ نشته سیول جج نشته سیشن جج نشته های کورټ نشته سپریم کورټ نشته هیڅ نشته د ټولې مکې خار یو امیر یو معلم نه مې تاسو کو چې دلته عدالت کټوین نه دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې یو امیر غلی نیولې نه چې بیا ته لاس غوس کړي زناکاری نیولې نه چې بیا سنگسار کړي شرابي نیولې نه چې بیا په درو والی خبره خلاص د منټونو خبره ده دلته په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی بم در نه مرشي او بیا ګرځه وکیلانو د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي های کورټ او یاغه خوې چې زبر درته په سدرۃ المنتهى کې باس کوم زما خو 15,000 روپۍ لا چې دا غوړ دی دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان را یو د کورون شو بل د کچره او تانې ټکورې لنګ کتا سو شریعت تراشي 302 کیس یو غنټه سړی مړ کو
ګوان پې تیر شو، لاسونه یې درته رستو وتړم او ټوپک دله درکړم چې ولای، بس خبره خلاصه شوه. خلاص زناکار دی ونیو، ګوایي پې وشوه، میدان ته راوباسم او داسې کلي ته اعلان وکړم چې راځئ ولئ. بس وی ولئ دې کاڼو کې خښ کوي، خبره خلاصه. غلا یې وکړه او شهادت پې وشو. دې ځای کې تلاس غوسکه، خو چې څوک یې ګوري ړبې بوګلیږي چې بیړه یې غرقه شه. دا خو کما دا چلو کو وای په ایمان ملک به امن شي کنه. نن ستا ملک امن شته، کور امن کې نه دی، بچی امن کې نه دی، اولاد امن کې نه دی، ځان امن کې نه دی، غړم بشي بم بخلاشي، لشل کا سبب پکې والوزی، پتہ به نه لګي. چاکڑے 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 تحقیقات ہو رہے ہیں، تحقیقات ہو رہے ہیں. دا زمون ملک دی. نازیزانو لکی یو درد پیدا کړي چې خدای تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څو د پاکستان قانون بدل کړی نه. تر هغې دا ایمان پیدا کوي نو که په دې جذبه مرګ هم درته راشي نو انشاءالله چې خدای به م بخي، او که په دې جذبه درته مرګ رانغی نو بخنه مروره ګرانه ده. خدای په راستی که نم په مالګو خدای وبخي، او نه دا 2 روپۍ چې مال په قبر کې راکوي نم خدا راسته کې په دغه خدای مال 2 روپۍ راګم. زه چې چرته جنازه کې پیښ شم کنه نو د غریبانو لا روپۍ ورکړي. دا سقاطونه نه وي شي په دې څه چل دی دا دیرو کې کنه سقاط تاسو کلی کې هم ویش میش. نو ما چې وګورو نو ما پسې 50 روپۍ راوړي، او غریبانو له داسې روپۍ 2 روپۍ چې دا خدای سپېرئ. هلکه دا ولې وایي ته لږ غټ ملا یې که نه. نو ما ته وګورئ، اسقاط فدیه ده د اعمالو د میت، دې دپاره اخذ د مسکین شرط دی. هغه سړي له به یې ورکې چې نه غرمه خوړلي وي او نه بېګاله درک لګي. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ که ماله دې راکړي کور دې وران شه، غرق کې د پلار نیکه دې غرق دی، ماله ولې راکړي؟ دا د اعمالو فدیه ده، او د اعمالو فدیه دپاره مسکین به لټې، اوږې تږې نهر. لکه سرسایه ده، سرسایه پېژنئ څه ته وایي؟ ګوره یو ډېر تکړه خلک خو یا خاصې مانه ویرېدي یا څه چل دی. سرسایه پېژنئ؟ وړوکي اختر په ورځ چې چاله ورکوي، امام له یې ورکوي. ٹھیک امام ډېره موده اغوستې وي بجلیګر کې چې امام دې خوا وګورئ. د دې په راز پوهېږئ؟ د دې راز دا دی چې دا د اختر ورځ ده. په دغه ورځ چرته مالت کې، گاونډ کې، کلي کې وګوره چې د چا نغری سوړ نه پاتې. ټول نغري خو ګرمي کنه، وریجې پخېږي، مینچې پخېږي، چا غوښې باندې کړي وي، څوک حلوا پخوي. د اختر ورځ ده. په دغه ورځ به کورونو لټې به چې زما په دې کندي یا مالت کې د چا نغری سوړ پاتې نه شي. واورئ که په یو کندي او یو مالت کې یو کور او یو ماشوم او یو یتیم او یو غریب نهره شپه تېره کا، زما دې په خدای قسمي ټول کلی به پې الله جهنم کې اچوي. ټول کلی. دولت مطلب پوهېږي؟ خوړل، خورول او د خدای په لار کې خرچ کول. یو سړي ما ته وایي چې جی زمونږ امام خو لږ ښه دی، گزاره یې جوړه ده، مال امام هم چونکې ناستم دیته دی، سرسایه غریب له ورکوي، امام له هسې یو 10 روپۍ ورکوي، نو مرۍ خو پې نه. تاسو خیال راغی؟ نو زما عرض دا و عزیزانو چې دا هر څه به ټیک شي، هر څه، خو که د ملک قانون قرآن او حدیث شو. خدای دې دا درد زمونږ رکې پیدا کړي، توفیق دې راکړي چې موږ د قرآن او د حدیث صحیح خدمت. تاسو دې کلی علاقه کې علما دي، لوی لوی علما دي عزیزانو، دوی نه کار والی، ماسخوتن ټیم کې راټینګوي
په جماعتونو کې د منځونو ترجمه ته زده کوي. یو نور الزا ورته وایي چې تمام ضروریات د دین پکې دي، تمام ضروریات. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کوي په اخلاص چې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې، خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې، خدای زمونږ په دې ملک کې زمونږ په ژوند د قرآن او د حدیث نظام مونږ ته وښایه. خدای شرم پرده مو ساتي، د خپل قهر او د غضب نه په امان کې وساتي.